والو سلامونه مې قبول کړئ. په سوات کې یوه بله افسوسناکه واقعه مخې ته راغلې ده چې یوه ناوې څو کسانو د ځان سره تښتولې ده. دوستانو دغه واقعه چرته شوې ده او اوس د ناوې په څه حال ده؟ دوستانو له ټولو معلوماتو نه مو خبروم. ویډیو را سره تر اخرې پورې وګورئ. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. درنو دوستانو دغه واقعه چې په سوات کې شوې ده ویل کېږي چې د دغې ښځې زوی څه موده مخکې د بل کلي نه ځان سره یوه جینۍ راتښتولې وه، یعنې راوستې وه، یعنې دواړو په خوښه باندې په عدالت کې واده کړی و. ځکه چې د جینۍ کورنۍ دغې هلک ته دغه جینۍ نه ورکوله نو بیا دوی دواړه تښتېدلي وو او په عدالت کې واده کړی و. او چې کله دوی خپل کور ته راغلي وو نو کور والا هم په ځان سره دیره کړي وو، یعنې پرېښي وو په خپل کور کې یې ورته بیا هم ځای ورکړی وو. او د هغې نه پس چې دوی کله واده کړی وو نو بچي هم پیدا شوي وو. نو اوس له هغې جینۍ کور والا کسان دوی په کور راغلي دي، له دوی په کور راوښتي دي او په دوی باندې ډزې هم کړي دي. له دغې هلک چې کوم دغه جینۍ راتښتولې وه له ده یوه خور یې هم په ډزو کې لګېدلې ده. او دغه ناوې ښځه چې کوم دغې هلک سره راتښتېدلې وه نو خپلو ورونو د ځان سره بوتلې او د هغې یو زوی و چې هغه یې هم د ځان سره بوتلې دی. نو دغه ښځه وایي چې زما انګور دې هم موږ ته راکړي او دوی زموږ له کور نه شپږ تولې کالي او 10 لکه روپۍ هم وړي دي، نو هغه دې هم موږ ته واپس کړي. دوی وایي چې په موږ ظلم شوی دی او زموږ بې عزتي هم شوې ده. درنو دوستانو یقینا چې ډېره زیاته افسوسناکه واقعه ده. دوستانو له دوی نه هم یوه غټه غلطي شوې ده چې پردۍ خور لور ځان سره راوستې ده او بیا یې ورسره واده کړی دی. نو دوی لا پکار دي چې په خپلو کې روغه وکړي او د ډزو او قتل نه ځان وساتي. ځکه چې د هر ځای خپل روایت او جرګه کېږي نو پکار دي چې په دوی خبره له جرګې له طرفه حل کړي. نو په دې کې به د دواړو کورنو خیر وي. درنو دوستانو که ویډیو مو خوښه شوي وي لایک شیر کړئ، چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مو را سره تر اخرې پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې تلوي. الله په امان.